ښه راځو نن مهمه خبره کوم مهم شي باندې بحث کوو. پر مثال زه کمپیوټر اوپن کوم مای کمپیوټر دلته ما سره څو ډرایو دي 1 2 د مې موبایل سره کنیکټ کړی د کیبل له لارې نه او ما سره بل ډرایو ده صحیح ده که نه پارټیشن یې راسي یو پارټیشن بل پارټیشن سیده هستي کې وینډو شیان دي سره بس تا کار نه وي صحیح ده یو را سره لوکل ډیسک دا ما لاک کړی ده دغه کې ما سره فرض مثال مهمه ډیټا ده چې دا هم څوک نه ګوري د یو خو مې لاک کړی ده بیخي دا چاته ښکاره نه شي کله چې څوک زما کمپیوټر اوپن کوي بیخي دا چاته ښکاره نه شي صحیح ده که نه نو دې لپاره فرض مثال کمپیوټر ورونه دي سره نور څوک دي سره یا تا کمپیوټر داسې مهمه ډیټا ده د سیکیور ډیټا ده تا هغه غواړي ویې ساتي سبا یې څوک نه ډیلیټ نه کړي فارمټ یې نه کړي بل څه نه کړي چې تر څو دا ډیسک چاته شو نسی دا ډیسک موږ څنګه پټو څنګه یو هایډ کوو د دې د هایډ کولو لپاره زه تاسو طریقه ښیم سټپ بای سټپ به ورته ګورئ یو سټپ به فالو کوئ صحیح ده که نه اول به راشئ دا مای کمپیوټر آپشن ده دا مای کمپیوټر ده په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ دا مای کمپیوټر آپشن ده په دې باندې به رایټ کلیک وکړئ رایټ کلیک نه فاست به منیج ته راسئ منیج ته چې کله راغلی تاسو سره به وینډو اوپن شي وملیده یو سره مو تاسو کار ډیسک منیجمنټ ته به تاسو راځئ ځکه زموږ کار خپله له ډیسک سره ده یو پارټیشن سره مو ده اوس به دلته راشئ زما کوم یو ډرایو و چې هغه یو خو لاک و یو ډرایو مې لاک ده ګورئ ورته ای ډرایو لاک ده خو زه غواړم چې څه وکړم اف ډرایو بیخي ریموو کړم ونه چاته بیخي ښکاره شي ستا ډیټا به پکې ډیټا نه ډیلیټ کېږي ښه صرف ریموو کېږي ونه پټېږي هایډ کېږي نو هایډ کولو لپاره زه غواړم چې اف ډرایو هایډ کړم راشه دلته په اف ډرایو باندې رایټ کلیک وکړه په کوم ډرایو به کې ګوره هلته په دې نه په دې چې کله کلیک وکړو ګوره خط شو رایټ کلیک به پې وکړي او را به شي چینج ډرایو لیټر که فارمټ دی ووایي چې ستا دې لاړه ور ختمه کړله مکمل ډرایو د څه فارمټ کېږي چې څه ډیټا پکې مکمل فارمټ شوله که ډیلیټ دی ووایي ستا هر څه ډیټا دی دا هم ډیلیټ کوي تاسو به چېرته راځئ تاسو به چینج ډرایو لیټر ان فیس ته به راځئ څه شو که نه زه چینج ډرایو ته راځم او دلته ورته وایم چې ریموو څه یې کړه دا ریموو یې کړه یس او دا دی هم یس اوس تاسو راشئ دلته وګورئ اوس زه کمپیوټر اوپن کوم مای کمپیوټر کې ټول به وي را سره خو هغه ډرایو به نه وي هغه ډرایو څه شو ختم شو څنګه یې کنټرول کوو ته کولی شي د رن کمانډ له لارې کنټرول کړي تاسو ته مې چې ښودلی و چې سی به لیکي او ډي به لیکي دا ډرایو اوس ما سره ښکاري نه اوس که بس یو کس تاسو خو مهارت به لرئ کمپیوټر کې ته کولی شي استاد چل زده کړه زه استاد ته د هغه چې طریقه هم ښیم چې څنګه یې بیرته شو کوې ته کولی شي د بل چا پټ کړي وي ورور دې پټ کړي وي بل شاګرد دې پټ کړي وي یا ډیټا سیکیور ډیټا ساتلې وي ته غواړې چې هغه ډیټا وګورې ستا ډیټا پټه کړې ده او تا ته وایي چې نه ما سره خو نشته ده نو ته به څنګه اوس غواړم چې د بل چا په مثال یو ډرایو هایډ کړی وي او زه ځان ته شو کړم زه ځان ته شو کړم او یا خپله د یو ډرایو چې دا هایډ کړی ده اوس غواړې چې شو یې کړې څنګه به شو کړې هغه طریقه بیا ده بیرته به راشي هماغه سټیپونه دي رایټ کلیک به پرې وکړې مای کمپیوټر باندې هغه نه فاست منیج د منیج نه فاست به راسي چېرته ډیسک منیجمنټ ته کوم ده ډیسک منیجمنټ ته ډیسک منیجمنټ کې کوم ډرایو و اف ډرایو و که نه دا اف ډرایو ده زموږ سره رایټ کلیک او چېرته چینج ډرایو لیټر او بیا به اډ ورته ووایئ څه به ووایئ اډ ګوره هلته دلته ایډ کوو هلته مو ریموو کوو چې کله یې راولئ بیا به ایډ ورته ووایئ او دا دی هم اوکې او دا به راشي اوس ډایرکټ اوس راشئ تاسو یې وګورئ چې شته که نه ولیده زموږ سره څه شو خپله بیرته اف ډرایو راغی دا ول د ډرایوونو هایډ کول او دا یې ښکاره کول په سټپس باندې مو پوه شو یا څه مشکل خو نشته ده مای کمپیوټر نه فاست منیج نه فاست ډیسک منیجمنټ ډیسک منیجمنټ نه چې کوم ډرایو ستا په کار وي څه ډرایو به نه کوئ ښه څه ته به راځئ اف ډرایو ته راغلم راشه چینج ډرایو لیټر کې به څه وایي ریموو اډ کولو کې به ایډ وایي ښه چې کله یې راولئ او چې کله یې ریموو کوو هغه به ریموو شي اوس زموږ سره ډرایو ختم شو هایډ شو بیخي چاته هم نه ښکاري څوک هم نه سره پیدا کولی څه ده که نه چا کمپیوټر مکمل نه یوز کړی ستاسو غونټې ویلی نه وي نو هغه بیخي راته پیدا کولی نه شي بس مزې کوی او چې بیرته یې راوستل غواړئ نو راشه مای کمپیوټر باندې کلیک منیج ته لاړ شه منیج نه فاست به چېرته ځي ډیسک منیجمنټ ته ډیسک منیجمنټ چې کله اوپن کړه کوم ډرایو دی چې هایډ شوی وي دا ډرایو بس رایټ کلیک وکړه او چینج ډرایو لیټر ان فیت ته راشه او ایډ یې کړه ورپسې یې اوکې او دا دې هم کیسه ختمه اوس تاسو وګورئ دا شو ستاسو ډرایو خدای دې وکړي چې په دې باندې مو سر خلاص شوی او څه مو ونه یاد کړي وي